د عمر په لوړېدو سره د ویښتانو سپینېدل یو طبیعي او نورمال امر دی، مګر که چیرته د ویښتانو همدغه سپینېدل د 15 کلنۍ څخه د مخه رامنځته کیږي، د یوه غیر نورمال حالت ښودنه کولی شي. د ویښتانو رنګ په اصل کې د یوه ځانګړي پروټین سره اړیکه لري چې د میلانین په نوم یادیږي. میلانین ویښتانو ته د رنګ ورکولو لپاره د ویښتانو د فولیکل په واسطه تولید کیږي. کله چې د میلانین تولید کمزوری شي، د میلانین د کمښت له امله د ویښتانو رنګ بدلون مومي. مګر دا په دې معنا نه ده چې تاسو باید حتما د دې ستونزې د رفع کولو لپاره د سختو کیمیاوي موادو او مضرو رنګونو څخه ګټه پورته کړئ، ځکه چې دا ستونزه په طبیعي ډول په کور کې د درملنې وړ ده. په دې ویډیو کې لومړی هغه علتونه درته واضح کوو چې مخکې له وخته د ویښتانو د رنګ د سپینېدلو سبب ګرځي، او په وروستۍ برخه کې یوه ځانګړې کورنۍ نسخه درته پیشنهاد کوو چې د هغې په واسطه خپل د ویښتانو رنګ بیرته نورمال حالت ته راګرځولی شئ. السلام علیکم، د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه دمخه مهرباني وکړئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو دمخه پر وخت ترلاسه کړئ. د جینیټیک او ارثي عواملو څخه وروسته دوهم اساسي علت چې د ویښتانو د رنګ د بې وخته سپینېدلو سبب کیدای شي، په بدن کې د داخلي تودوخې یا ګرمایش د کچې لوړېدل دي. دغه ګرمي په بدن کې د زیات شمېر عواملو له کبله رامنځته کیدلی شي. د بیلګې په ډول د سرو کړیو خوراکونو زیات مصرف، د زیاتو ترخو او مساله‌دارو خوړو دوامداره خوراک، د سګریټو څکول او د الکولو مصرف، د چای، قهوې او داسې نورو ګرمو څښاکونو بې حده زیات مصرف، د لمر د مضرو وړانګو سره اوږدمهاله او دوامداره مخامخ کېدنه، د هوا ککړتیا او د بې کیفیته شامپوګانو څخه ګټه اخیستنه، او د دې ترڅنګ روحي فشارونه، انزایټي، زیاته غوسه او داسې نورو عصبي تشوشاتو څخه هم یادونه کولی شو. په تنکیو ځوانانو کې د جنسي هورمونونو د کچې د لوړوالي له امله د بدن داخلي ګرمایش یا تودوخه په طبیعي ډول لوړه وي. دې ته په کتو دا نتیجه ترلاسه کیږي چې پورته ذکر شوي ټول علتونه زمونږ او ستاسې د کنټرول لاندې نه دي، مګر هغه څه چې زمونږ او ستاسې د کنټرول لاندې دي هغه دا دي چې مونږ او تاسې باید تل هڅه وکړو چې د خپل بدن د اوبو او مایعاتو کچه په نورمال حد کې وساتو. د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره اړینه ده چې د موسمي میوه‌جاتو او سبزیو څخه په کافي اندازه په خپلو خوراکونو کې ګټه پورته کړو. د دې ترڅنګ د ویښتانو د رنګ د سپینوالي یو بل علت غیر کافي او غیر متوازنه تغذیه بلل کیږي. ناسالمه تغذیه په 50% پیښو کې د ویښتانو د رنګ د بې وخته سپینوالي اساسي علت بلل شوی دی. د نورمالو او سالمو ویښتانو د درلودلو لپاره یوه ډیره اړینه او حیاتي ماده پروټینونه بلل کیږي. په بدن کې د پروټینونو د اړتیا د رفع کولو لپاره لازمه ده چې په خپلو ورځنیو خوراکونو کې له دال، سویابین، لوبیا، د کبانو غوښه، د چرګانو هګۍ، د چرګانو غوښه، شیدې، پنیر او داسې نورو غني پروټیني خوراکونو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه د شنو پاڼو لرونکي سبزیجات د مس، اوسپنې، د بي ویټامینونو په ځانګړي ډول د بایوټین د لرلو له امله د سالمو ویښتانو د درلودلو او د ویښتانو د رنګ په نورمال ساتلو کې په زیاته اندازه مرسته کولی شي. وروستیو څېړنو دا ثابته کړې ده چې د ویښتانو فولیکل په کمه اندازه هایدروجن پروکساید تولیدوي. د وخت په تیریدو سره همدغه هایدروجن پروکساید د ویښتانو د فولیکل په برخه کې تجمع کوي او د ویښتانو د رنګ د خړوالي یا سپینوالي سبب ګرځي. د همدغه هایدروجن پروکساید په لرې کولو سره د ویښتانو فولیکل بیرته په نورمال ډول خپل فعالیت ترسره کولی شي. د دې سره هغه ویښتان چې مخکې له وخت څخه سپین شوي وي او یا رنګ یې خړ وي بیرته خپل طبیعي رنګ ترلاسه کوي. د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په انټرنیټ کې زیات شمېر کورنۍ نسخې پیدا کولی شئ، مګر هغه کورنۍ نسخه چې موږ یې دلته درته پیشنهاد کوو زما په فکر په دې برخه کې تر ټولو بهترینه هغه ده. د دې کورنۍ نسخې د برابرولو لپاره یوازې تور چای، مالګې او صفا اوبو ته ضرورت دی. لومړی 500 ملي لیتره اوبه په یوه لوښي کې واچوئ او 2 غټې کاشوغې تور چای ور اضافه کړئ. وروسته یوه کوچنۍ کاشوغه مالګه هم ور زیاته کړئ او د 5 دقیقو لپاره یې جوش کړئ. وروسته یې په یوه لوښي کې کېږدئ تر څو سړې شي. د سړېدلو څخه وروسته یې په نرمۍ سره په خپلو ویښتانو مساج کړئ او د 20 دقیقو لپاره یې پرېږدئ. د هغې څخه
وروسته خپل ویښتان د سپینو اوبو په واسطه پرېمینځئ. په دغه حالت کې سمدستي د شامپو د کارونې څخه ډډه وکړئ. دغه چاره په اونۍ کې د 4 څخه تر 15 ځلې تکرار کړئ. د یوې میاشتې په تیریدو سره به تاسې د خپلو سپینو شویو ویښتانو په رنګ کې د پام وړ بدلون وګورئ. د ویښتانو دغه ماسک ډیر اقتصادي او د هر چا لپاره د لاسرسي وړ دی. هیله ده چې د کارونې څخه وروسته د هغې نتایج زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.